دې ته خلق په انتظار باندې ناست دی وکړي دغه نه یاره کسان نه ښیي دا ویډیو سټارټ تا ته پکې هغه دی لګې دی ویډیو نه خبر نه زه پکې هغه دی پاسه پې هغه دغه لایو کمنټ پې شروع شو خو کسان دا یاره چې څه مسله یې وکړه دا خو امبیان هم پکې لاوي نه نه دا دي دغه شو دې راغلی لایکونه دغه زه منیره یاره زه به څه وایم منیره بس دې مینهوالو ته څه ووایه په چار کې دي چې منیر واورئ منیر بنیری سے ټلیفون کټ کاوه ټلیفون بیا د بار کن څوک دی کټ کاوه چې د جومات دروازه نه پیژني دغه سړی به په کعبه کې څه کوي چې د جومات دروازه نه پیژني دغه سړی به په کعبه کې څه کوي خو ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې څه کوي خو ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې څه کوي منیر پاگل په میخانه کې ګوره منیر پاگل په مدرسه کې څه کوي ډېر ښه دی او دغه زوړ غزل دی چې چا جام په لاس د میخانې سره تصویر ویستی دی چا جام په لاس د میخانې سره تصویر ویستی دی چا په احرام کې د کعبې سره تصویر ویستی دی ګوننګار دواړه دي خو دغه سړی ډېر ګوننګار چا چې د پاک نبي روضې سره تصویر ویستی دی دا مصور په کلیوال رنګ باندې ډېر مین دی دا مصور په کلیوال رنګ باندې ډېر مین دی خاورین منګیلی د چینې سره تصویر ویستی دی ډېر ښکلی دی خوا کې یې لیک دی چې ای دا تا سره خوند نه کوي خوا کې یې لیک دی چې ای دا تا سره خوند نه کوي چا یو پښتون له د بستې سره دا شعر بیا ووایه منیره خوا کې یې لیک دی چې ای دا تا سره خوند نه کوي چا یو پښتون له د بستې سره تصویر ویستی دی دغه تصویر د منیر جان د ثبوت دی دغه تصویر د منیر جان د شوګیرو ثبوت دی په توره شپه د ډیوې سره تصویر ویستی ډېر زبردست دغه نظم دی زوړ به درته ووایم چې ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کېږي ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کېږي دوی د امید روجو نیونکو ته احساس نه کېږي او دوی که روجې نه وي خو بس یوې مزیلی نه وي چې ماښام ښه بلا خوراک وکړمه دیلی نه وي یا بوډا پلار راپاسی مور راپاسی سهار وشي روژه ماتې لی په زور راپاسی ډېر ښه دی یا بوډا پلار راپاسه یا بوډۍ مور راپاسه سحر ودشي روژه ماتې لی په زور راپاسه که روژه دا وي په څاروو درله روژې نیوم په دې قچرو په دې خرو درله روژې نیومه زموږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي زموږ د چم هغه هر ماشومې نه یادېږي زمونږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي په لوی اختر د اسماعیل هغه واقعه بیان کړي په سندرغاړي او شاعر پسې خبرې وکړي زما د چم هغه هر ماشومې نه یادېږي زما د کلي هغه کونډې خیال کې چرته راځي که زه ګوب کوم نو په ما باندې پیتوې لګوي ما ته هندو ما ته کافر ما ته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي نو ملا جان ستا نه مخکې به جنت ته ځم ډېر ښه دی منیره نو اوس که تاسو ته څه ووایي هغه غزل ووایه موبایل ما ملګری وایي چې ما لا شپږ کلمې نه راځي شپږ کلمې مختار حیران واوره یاره وختي بس بله ویډیو کټ شوه عمر صدیق وایي چې زه به لاړ شم او تاسو راتله به ونه شي چېرته چکر شي بلکل به درځو عمر صدیقه د مختار حیران نه هغه غزل اورو چې باز مې بدل کړی د قارغه سره ډېر ښه غزل دی منیره نو د هغې نه مخکې یو دوه شعره چې ټول زخمي زخمي یم مرهم مې کا ټول زخمي زخمي یم مرهم مې کا مرمه اله خوږه یاره دم مې کا ټول زخمي زخمي یم مرهم مې کا مرهم مې کا مرمه اله خوږه یاره دم مې کا
او ټوله شپه جانان یادا ما جاړم ها 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 ټوله شپه جانان یادا ما جاړم او خدای خود دې مرض نه سم نکا باچا صاحب په خیر علي ډېر خیر ټوله شپه جانان یادا ما جاړم خدای خود دې مرض نه سم نکا او بس هغه غزل چې مختار حیران ته سلام ورګه ته منیره یا د سترګو تور زما د زړه سره یا د سترګو تور زما د زړه سره او مړ مې کچې ګرځي دا هغه سره ډېر ښه دومره یو واده ژوند له راولېږه ځان به مشغوله و اخر د څه سره ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی زړه نه راته سم ماشوم جوړ شوی دی غواړي رانه تاسو وکم د سره ډېر ښه دی یار اوس هم لیونی یم څه روغ نه یم اوس هم لیونی یم دا روغ نه یم ستا ارمان راځي د هر یو پله سره ډېر ښه دی او یار خدای دې زما د خاله وساته کوم درته دوا د هر مانځه سره یار خدای دې زما د خاله وساته کوم درته دوا د هر مانځه سره یار خدای دې زما د خاله وساته کوم درته دوا د هر مانځه سره او باچا صاحب خو دومره نه یم اوس چې څومره یم خو دومره نه یم اوس چې څومره یم زه خو په نالت شوم د واده سره ډېر ښه دی بیا ووایه ښه یم دومره نه یم اوس چې څومره یم زه خو په نالت شوم د واده سره زه مختار خیران پې دوکه شوی وم باز مې بدل کړی و د قارغه سره تللی وم بامپوخې ته د تره سره ځان سره مې ډېر زړونه راوړي دي تللی وم بامپوخې ته د تره سره ډېر ښه ډېر ښه یاره ډېر ملګري راځي عمر صدیقه ډېره مننه او بس د سلیم او علي لقمان او پرنس او یاره بس ټولو ته ډېره مننه بس الله دې ژوندی ساته اسد خانه ډېره مننه عطا خان چې ویډیو کټ چې بیا یې وګوره ښه جي بلکل به یې وګورم ویډیو منیره غلی شي چاړه به شي استادو ډېره مننه وروره نه ما له شپږ کلمې نه راځي دا وایه چې مختاره دغه څو شعرونه ورته وویل چې ملګرو اوس منیر بنیري صاحب واورئ نه ما له شپږ کلمې نه راځي زه ایله پرون مسلمان شوی یم نه ما له شپږ کلمې نه راځي زه ایله پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم دغه زاړه څو شعرونه دي چې لکه سړي ته چې په شته سترګو کې لار نه ښکاري ما ته دا ستا د خولې اقرار هم سم اقرار نه ښکاري او سړي له زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي دا محبت اړو دی خلکو ته څه کار ډېر ښه دی ډېر زبردست منیر سړي له زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي دا محبت اړو دی خلکو ته څه کار نه ښکاري په هغه زوړ خوند د چینار څوکې ته مه خېژه نور زموږ د کوره د زړه سره اوس چینار نه ښکاري ډېر ښه منیر جانه په هغه زوړ خوند د چینار څوکې ته مه خېژه نور زموږ د کوره د زړه سره اوس چینار نه ښکاري او جانانه ځکه د خپل زړه زخمونه نه شمېرمه ما ته ممکنه د اسمان د ستورو شمار نه ښکاري ډېر ښه دی او په خدای قسم دی چې په دې سړي غذا کېږي خو کلي خلکو ته جانانه نانګار نه ښکاري زه د ژوندون د بلا سختونه تېره شوی یم ما ته دلدار ښکاري دیدار ښکاري خوددار نه ښکاري ډېر ښه دی منیر جانه غزلو او زه خو یم چې بس پروګرام به راټول کړو ټولو ملګرو خو ډېره مننه چې مونږ یې واورېدو او خپله رایې شریکه کړه زموږ سره الله دې راته ټول ژوندي لري او باچا صاحب به مونږ کتلي ډېره مننه یې کوم باچا صاحب کتلي زمیر خان کتو ډېره مننه یې کوم چې نور ملګري چې زما نه هېر دي که نه بس چا چې کتلي نو ټولو ته الله دې ټول ژوندي لري او ورس ژوندي لري مینه باندې پایو الله دې راته دیم لري الله دې موږ هم ژوند راکړي نو نور ګپو سره بیا ولګو هو منیر ګوره یو صرف شاعر نه دی مولام دی دواګانې ته عقلی بس یاره دوا اوس چې مونږ خو چې څوک فتوا ولګوي مونږ منیر له راشو چې دا فتوا څنګه ده نو دی وایي چې دا ټیک ده یا دا غلطه ده مختار خلک د ځان سره په جب کې فتوا ګرځوي که نه که په کڼاوه کږېږي جوړونه کافي دي
نو زما په خیال چې دا ویډیو بنده کړه که باچا صاحب راته یو غزل په اخره کې وي نو باچا صاحب نو په اخره کې ترنم نو یو غزل خو ته اورو یاره زه یم چې هغه غزل دی باچا صاحب وویله چې یاد کې د صنم راشي دا راته ووایه یاره ته ورته زور دی خو موږ له خوند راکړه چاربې ده نه په ترنم کې دغه غزل ووایه دا په ترنم کې ووایه یاد چې د صنم راشي نه دا ډېر خوند کوي که نه یو د منیر دغه نه جانانه نه خبر سبزلي څه شو سبزلي دا دی دی وروره مختار خیران هم ناست دی اواز تیز ټیک ته وروره یاد چې د صنم راشي سترګو کې مینم راشي بس ته خوشحالو بدای کله کله غم راشي یاد چې د صنم راشي سترګو کې مینم راشي بس ته خوشحالو بدای کله کله غم راشي یاد چې د صنم بریخ چې پاسمان کې شي ساس کې په علم راشي وار وکدر خېج ماخ پو کې چې مې دم راشي بریخ چې پاسمان کې شي ساس کې په علم راشي وار وکدر خېج ماخ پو کې چې مې دم راشي دا دتی خن دې سچ کله زم راشي بس ته خوشالو پدای کله کله غم راشي یاد چې د صنم دشتي با ګلو نشي حال چې موسم راشي ډېر ډېر ورته ګورما څوک چې ستا د چم راشي کمال شي دشتي با ګلو نشي حال چې موسم راشي ډېر ډېر ورته ګورما څوک چې ستا د چم راشي ستا نامه چې اخلمه خلیله مې قسم راشي بس ته خوشحالو پدای کله کله غم راشي یاد چې د صنم ستا خواږه خواږه کاته خوږ زړه له مرخم راشي دا ټوپک په سر خوري لاس لکه قلم راشي ستا خواږه خواږه کاته خوږ زړه له مرخم راشي دا ټوپک په سر خوري لاس لکه قلم راشي دا قدرت نبی باچا خال په زنګدم راشي خوشالو پدای کله کله غم راشي یاد چې د صنم ډېر ښه باچا صاحب خو وایي چې ټپهیزې وکړه خو باچا صاحب زما د اواز ډېر ګډوډ دی فیض الله م ګوري سلام علیکم سلام باچا صاحب ته زه د مسافرۍ او غزل دغه باچا صاحب د غزل ډالۍ که قریب الرحمن م ګوري باچا صاحب بل باچا صاحب ته سلام ورسېدو نومي خان وایي چې وا حد دی لالا ډېره مننه باچا صاحب ته دا غزل ډالۍ وي چې ما خو لږ د زړه نه یې راوکلې بیا دې راته ولیکو په زړه کلې ما خو لږ د زړه نه یې راوکلې او بیا دې راته ولیکو په زړه کلې او تا بېګا کیسه د کلي څه وکړه ټوله شپه مې زړه نه تاوېده کلې ډېر خیال تا بېګا کیسه د کلي څه وکړه او ټوله شپه مې زړه نه تاوېده کلې او زه به ورته مونځ کامه کعبه مې ده او خیر کړي د یار پنور خاته کلې ډېره ښه ده یار ډېره مننه زه به ورته مونځ کامه کعبه مې ده او خیر کړي د یار پنور خاته کلې څنګه به د خیال او فکر ووځي کلی د تن روح د زړه لیمه کلی ډېر خیال او څنګه ترې خالي لاسونه ووتې تا خو به د ځانه سره وړه کلی ډېر خیال هغه لیوني الله سم کړي دي یار پسې چې خپه په خپه کاته کلی ډېر خیال او ځمکې اسمان کاڼو بوټو وجړل ما مختار چې کله پرېښوده کلی ډېر ښه باچا په ډېر صحیح قبول کړه ډېره مننه یاره ټولو ملګرو زه قولا ډېره مننه کوم پیر صاحب چې راغی په دې یخنۍ کې او د کناز هم ډېره مننه کوم یاره چې موږ ټیم راکړو او ټپهیزې خو یاره منیر ته به ټپهیزې وکړې که نه او دا ټپهیزه به هم وکړې چې جانان زما نه ښکلی نه دی مرګورو منیر بیمار دی او مونږ د بیمارۍ تپوس له راغلي یو خو ستاسو مینه او زمونږ مینه به یې مجبوره کوي او ټپهیزې به پرې وایو ستنې یې هم وښلي دي خو زما د وړومبۍ ټپې فرمایش دی ګورې جانان زما نه ښکلی نه دی دسه زمانه ښکلی نه دی خو د هړن ور وښلی نه دی
زړه یې انتظار چولی نه دی او ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه او چرته پرېښودمه. ډېر ښه مونیره. دا د تاسو ټولو د ډالۍ چې شونډې مې وچې وچې کېږي خدای خبر څه به راپېښېږي په کم نصیبو سینو وچېږي او ستا د دیدن ولې بهېږي په ما بام پوخه شوله تندې پکې مرمه او تندې پکې مرمه. رضا مې څه په زړه چاودون کړې جانانه خلاص مې د بېلتون کړې ځان مې شپېلی او ته مې شپون کړې یا د هندوستانه مې راستون کړې د ګورستانه او به دې څوک راستنوینه. ډېر ښه منیر جانا، ډېر ښه منیر جانا. خمار خمار دې مازدیګر کا چې تور پړونی دې په سر کا ماله دې زړه پر هر کا یا په ما دې ټول کوي خبر کا پتا دې او دا خبر دې زړه دې چوینا ډېر ښه دی چوینا. بام تراخیجه وخت د بام شو رازه سکڼې سکڼې ماښام شو نور مې د صبر حد تمام شو او ستا د یارۍ دغه انجام شو ستا په کوڅه کې ګریوان سیرې ګرځومه یا سیرې ګرځومه که ته په خپل حسن مغرورې زما خمار زما سرورې زه دې ترلا او ته مې ترګورې یا د بنجو ونې بلا ګورې د حسن خورې پکې اچوي ټالونه اچوي ټالونه د لوړو غرونو په سر ګرځه زه وږې تږې نه هر ګرځه ګریوان شلېدلی بهر ګرځه او دا مرور مرور ګرځه که مې رضا کړې د هندوې لورو به یمه او لورو به جار دې شمه جار دې شمه یکرا کلاړې ووایه منیر ته پرون درغلی وم بونیر ته در رسېدلی وم نانسیر ته او نوره درتلی نه شوم په بېرته لاره اوږده وه او ستړې شوې وم میینه او میینه. ډېر ښه منیر جانا. سور شال به یې په ځان پسې راښکه بابا له لاړه سور شال به یې په ځان پسې راښکه بابا له لاړه او چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه سور شال به یې په ځان پسې راښکه بابا له لاړه او چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه چې پیر بابا له تلکه دیوانه بابا له لاړه. ډېر ښه ډېره مننه د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم د سبزري د کومک مننه کوم د ټولو ملګرو یو جهان مننه کوم چې ډېرې واورېدو نو ژوندي راته اوسئ. چا کمنټس مې نه دي ویلي نو خفه کېږئ مه او چې چا مې ومویې نو بس په ډېر څه قبول کړئ او په مخه مخه الله مو ښه ساتي.